سلامونه، زه وږمه صبا عامر نن بیا د یو بلې ویډیو سره د تاسو په خدمت کې یم. اوله واوره ده په چک کې، په پراګ کې اوله واوره ده، ژمی اوله ورځ ده. دا ژمی د خدای په موږ هم په خوشحالۍ تیر کړي، په وطن کې د په تاسو باندې هم په خوشحالۍ تیر کړي. دا منطقه یا دا سیمه های نومیږي او زه راغلی یم یو لرې ځای ته ځم، هغه هم په بس کې، او هغه یو موزیم دی چې د انسانانو د هډوکو څخه جوړ شوی دی. تاسو به هغه ځای ته بیایم، له ما سره اوسئ او زما یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. څومره کنجوس یې تاسې په یو سبسکرایب څه کېږي، خو ویې کوه که نه لیونو. خوشحاله او ارامه اوسئ، له ما سره اوسئ. د پراګ د مني رنګونه تاسې لیدلي وو، دا یې د ژمي رنګ دی، ژمی دی. خولۍ مې په سر کړې ده، ټول ګرم کالي مې اچولي دي. نو دستانې مې ورخطا وم چې بس رانه شي، نو هغه رانه کور کې ایرې شولې. دا ونې تاسې ګورئ، په دې باندې دا ده اوله واوره پرته ده، داسې ټکی ټکی سپین، یو داسې طبیعت ته یو بل رنګ ورکوي چې پسرلی بل ښایست لري، اوړی بل ښایست لري، منی بل ښایست لري، او ژمی دغسې یو بل ښایست. وګورئ زه به لاړه شم هغلته لاندې د بس تمځای دی، نوبت به ونیسم، هغه کلي ته ځي، 2 ساعته سفر دی. لاره کې به ډېر ښایسته شیان را سره وګورئ، زړه به نه تنګوئ. زه لاړه شم نوبت ونیسم چې ټکټ واخلم. دغه پاس بوټ چې تاسې ګورئ په هغه کې 381 نمبر بس دی، هغه ته انتظار کوو او دلته بس راځي. په 1 دقیقو کې له دې ځای نه به ټکټ اخلو او ځو به دغه موزیم په لورې. دغه د په انتظار کې ولاړه یم، 4م نفر یم. انتظار کوم چې تر هغو بس راځي. او بس هغلته ولاړ دی، هغه 380، هغه به بیا 100 دقیقې پس راځي. دا نه ده 180 دی. بس راغی، دې بس کې به زه اوس ورځم. دغه د بس کې روانه یم، جګېږم او ټکټ اخلم، کوټنهور ته ځم. دا د بس کې کېناستم، ټکټ مې واخیسته. بس ښه ګرم د بخارۍ پکې لګېږي او زه تېز ځم، له خیره سفر کوم. لاره کې دا د امر ځای دی، دی به بیا دلته کمره تاسو ته چلوي او د لارې سایز به درباندې کوي. دا د بس منځه ډېره ښایسته بخارۍ ده او سپرلۍ ده. موټروان څخه ټکټ اخلي، پیسې ورکوي په نوبت سره او راځي، ځای کېږي په سیټونو کې.
بس کې ناست یم 1 ساعت او څه باندې 1 ساعت تېر شو، نیم ساعت کې به کېدای شي ورسېږم. یو سترګه خوب مې هم پکې وکړ، داسې د لارې نظارې ولیدلې او دا ډېر ښه وطن ده، ښایسته کلي لري، غریبانه کلي لري. نو بس کې وجې ته روانه یم، بیا له خیر سره له دې کلیو تاسو ته ګزارشونه کوم انشاءالله. ډېرې سوارلۍ لاړلې، بس اوس لږ خالي ښکارېږي. البته زموږ مزل ډېر اوږد دی، داسې اوبه ګورئ لکه وړوکی بند غوندې دی. بس کې اقتصادي دی، که تاسې راځئ خامخا تاسو سره موټر نشته، نو ځکه ما په بس کې سفر وکړو چې تاسو ته یوه رهنمایي وسي. تقریبا په $3 باندې یو ټکټ کېږي، فیجي ته راتلی شئ او دا څه کم 100 کیلومتره د پراګ له ښاره لرې پروت دی. دغه ده راکښته شومه، راورسېدلم دلته. نو تاسو که په بس کې راځئ، البته هغه تمځای د وروستي تمځای نه 2 تمځایه مخکې تاسې راکښته سئ او دلته بیا د پښو لاره ده. او که په دې بس کې په آخري تمځای کې کله بیا مجبور یې له غجې نه بس ونیسئ. اوس به تاسو بوځم همغه کوتنهوره سیمې ته یا ښارګوټي ته راورسېدو او هغه د هډوکو د انسانانو د هډوکو نه جوړ موزیم یا چارچ به باید وګورو. دغه د دې تمځای نوم دی. که تاسو کته کېدئ بیا په دغه ځای کې کته سئ که په بس کې راځئ. دغه ده د کوتنهورې چرچ ته راغللو. دغه یو تاریخي چرچ ده، دلته خلک ورځي ټکټ اخلي، موږ به هم ټکټ واخلو او هلته به لاړ شو. دغه ده موږ د موزیم ته راغللو. تاسو د انسانانو ککرۍ ګورئ، هډوکي ګورئ، خو دننه لاندې اجازه یې ورنه کړه د ویډیو، دلته پاس اجازه ورکړله. دغه انسانان دي چې د 18مې پېړۍ نه مخکې د ښار کې طاعون لګېدلی و، په طاعون کې او هغه مذهبي جنګونو کې چې مړه شوي وو. تخمینا 50,000 انسانان، د هغو د بدن هډوکي او هغه دي دا اصلي دي. تاسې دلته ګورئ چې دلته د انسانانو د سر هډوکي، د بدن هډوکي دغه لاندې موزیم کې دغه رقم ډیزاین شوي دي. دلته هم ګورئ چې ټول د سر کوپړۍ دي د دې نه جوړ شوي دي. دا رقم دا وګورئ، داسې په دیوالونو باندې راځوړندې. دا ټول هغه عکسونه دي چې لاندې د چرچ کې دي او دا د انسانانو د هډوکو څخه جوړ شوي. ما مخکې تاسو ته وویلې چې د 18مې پېړۍ نه مخکې په داخل کوتنهوره چې یو ښارګوټی دی، په همدغه وطن کې اوبه لګېدلې وه. په اوبه کې 15,000 انسانان مړه شوي وو او همدارنګه مذهبي جنګونو کې چې دوی د هغه د خوښېدو ځای نه درلودو. بیا د دې په تاخانه کې د کلیسا دوی دا مړي ډېر کلونه هلته ایښي وو، جای په جای ساتلي وو، چې بیا په 1880 کې یو کس په نامه د فرانتیشک رینټ په نام باندې یو آرټیست سوچ ورته پیدا شو چې د انسانانو د هډوکو څخه دغه چرچ جوړ کړي. نو دا د چک جمهوریت لپاره ډېر لوی عاید دی. هر کال تقریبا 2 لکه خلک سیلانیان راځي او د دې نه لیدنه کوي. دا هم د کلیسا یوه برخه ده چې دا عباره ده او لاندې موزیم یې لاندې منزل کې دی. خو موږ دلته راغلي وو
څو کاله مخکې هغه وخت کې دلته کامره اجازه وه د عکسونو اجازه وه زموږ سره عکسونه شته ده خو اوس چې ما کار شروع کړی نه پوهېږم د هر موزیم ته چې ځم دوی وایي چې اجازه نشته کامره تاسو نشئ چلولی خو زما تر شا هماغه د هډوکو د انسانانو د هډوکو هغه ګورئ صرف همدومره اجازه راکړه چې له پاسه لږ عکاسي وکړئ د خپل یوټیوب لپاره دا د هډوکو د انسانانو د هډوکو د چرچ مخې ته ولاړه یم ما 2 ساعته مزل هم وکړ او غوښتل مې چې تاسو ته یو څه ښکاره کړم فکر کوم البته د یوټیوب لپاره کار ډېر شوی دی او دوی خو د دې خلکو همدغه کې تجارت د دې وطن اوس په هر څه باندې بندیز لګولی دي خو بیا هم ما وکولی شوی یو څه تاسو ته برابر کړم دا د هماغه موزیم بهرنی هغې دی او هغه چرچ چې دی براکاري او د په سر باندې کمره کې به ښکاري که نه د انسانانو د سر کوپړۍ او سکلیټونه دي باید ووایم چې دغه چرچ په 1995 کې په یونسکو کې داخل شوی دی او دې ته د دې هر کال عاید د چک حکومت ته ډېر زیات دی دا اوبه یا تعاون په 14مه پیړۍ کې لګېدلی و او په 15مه پیړۍ کې بیا په مذهبي جنګونو کې ډېر انسانان دې وطن کې مړه شوي وو دلته د خلک تاسې وینئ چې دغه د کلیسا د حویلۍ کې دغه هغه د هدیره ده او دلته د دوی خپلو مړیو ته راځي هلته ګلونه ږدي او ووینئ چې د هر قبر په سر باندې څومره تازه ګلان ایښي دي خپل د یکشنبې ورځ ده شنبې ورځ ده دوی دعاګانې کوي باید ووایم چې کوت نهوره یعنې هغه پوست غر معنا ورکوي چې هغه کیندل کیږي معنا یې دغه دی او بل دا ده چې د دې ټوله آبادۍ 20,000 ته رسیږي دلته دا د چرچ مخې ته دوی موزیک لګولی دی او خلک د کلي یا نور سیل کوونکي راټول شوي دي دوی کومه محفل نیولی دلته شیان هم خرڅېږي او ګڼه ګوڼه نن ډېره ده نن دلته ډېر زیات بیروبار دی ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده دا خلک دلته رقم کلچې خرڅېږي بسکیټونه خرڅېږي نو بازار ګوډی دی نو بس هر څه پکې خرڅېږي واین بیر چای هر څه خرڅېږي او خلک راټول شوي دي دلته هم تاسې واړه ځینې د لرګیو څخه ځینې شیان جوړ شوي دي انتیک چې د کور د ډیزاین لپاره د میزو لپاره خلک اخلي او شمعدانې هم هلته ښکارېږي وړې په لاسو باندې اوبدل شوي بوتلونه دي چې پوښونه یې ورته وګلي دي مختلف بازار دی نو دې کې دی دغه د صبر ونې دوی دغه شیان دي چې دوی د کرسمس را روان دی او دغه لپاره ځینې انتیک شیان دي چې دوی خرڅوي دا په دې کې واړه د ماشومانو لپاره ستا د وړو جنکیو لپاره وړې ګوتې دي او یې خواته لښتې ځینې نور شیان چې په غاړه کې اچوي د غاړې لاکټونه او شیان خرڅېږي دا هغه ګلان دي چې دوی خپلو دروازو باندې زړوي د کرسمس راتګ نه مخکې دغه ګلان هر څوک د خپل د کور په دروازه باندې په ښه شګون باندې بندوي دلته په دې دوکان کې دغه ځینې عکسونه د انسانانو د کپړیو ایښي دي خو دا اصلي نه دي دا نقلي دي چې ځینې خلک راځي دلته د سیل لپاره او دا بیا
ځان سره یادګاري اخلي. دا هغه د معلوماتو یا انفارمیشن مرکز دی چې دلته تاسو بیا راځئ او ټکټ اخلئ، بیا به ځئ هغه چرچ به د نږدې نه ګورئ. ریل سټیشن ته راغلم، هغه ریل 2 ساعته کې ځي، نو زه هغه مرکز ته روانه یم. ډېر یخ مې کېږي او ډېره زیاته وږې شوې یم. خدای کې هلته یو شي څوک پیدا شي چې ویې دغه د کوتنهوري مرکز ته موږ راورسېدو او دلته بل داسې دوکان نه و، هغه دغه یو دانه مارګریتا پیزا ما هغه کړل او د ما ډېر یخ شوی و، نو دا د شین چای مې ځان ته راوغوښته، دا به وخورو او یو څه به د دې ښار عکسونه هم را برابر کړو، ویډیو، او بس بیا کور ته ځو له خیره. ډېر مزهدار دی چې راځئ دلته مارګریتا پیزا هغه ورکویه. مارګریتا پیزا ډېر مزهدار او خاص کر بیخي بیا د دې منطقې خو بیخي مشهور مزهدار دی. زه اوس پیزا مې وخوړله، دغلته راووتلم د باندې. دا د کوتنهوره یو وړوکی ښارګوټی دی چې د ده ټوله آبادي 20,000 ته رسیږي، خو دا د یونسکو د میراثونو په قطار کې حساب شوی دی. دا ښارګوټی د ټولې دنیا نظر دی په دې باندې. دا نو ځکه یو تاریخي ښار دی. دې ښار ته سیلانیان ډېر زیات راځي او خاص کر د هماغه چرچ چې موږ ته یې ډېره اجازه رانه کړله، وړکې ویډیو مې تاسو ته واخیستله، وایي برګ صاحب تحفه درویش، او دا هماغه مرکز یې د ښارګوټی دی. له دې ښایسته منظرو څخه او د دې مازدیګر چې ورو ورو ماښام را روان دی، تاسې له دې منظرو نه خوند واخلئ. هغه د کرسمس ونې چې خرڅېږي هغه مصنوعي، خو دغه طبیعي ونه د کرسمس دلته شته ده. دا به بیا څو ورځې پس دوی حتما د کرسمس ورځې چې نږدې کېږي دا به سینګاروي. دغه 2 ونې خزان پرې راغلی، ژمی پرې راغلی، خو بیا هم باوجود چې ژمی پرې راغلی خو ډېر ښایسته ښکارېږي. تاسو ټولو نه مننه چې تر دې ساعته ما سره وئ. ویډیو مو ولیدله، سبسکرایب مو کړله، لایک مو کړله، ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نو ما ته اجازه راکړئ چې زه ځتي پراګ خواته لاړه شم او د ماښام لمونځ کور ته ورسوم.